ملکم قدرمندو خوشګمبتو قریه ته راغلی یو څه توضیح ده په اړمندو کورنۍ سپارم. زموږ دغه ځوانان راغلي دي چې ګلونه یې اخیستي دي او د ستایلو څخه یې مننه کومه چې دغه بنسټونه دوی ستایي، نو دوی په موږ په دې ستایي چې موږ د هېوادوالو خدمت کوو. ستایلو ته راغلي دي ریاست صاحب. کنډر کنډر وطن مو نور بدل په ګلستان کړي. خیر اوسې، مننه، ژوندی اوسې، کامیاب اوسې، مننه وروره، ژوندی اوسې، کامیاب اوسې، مننه، کامیاب اوسې، خیر اوسې، مننه، د دې د خدمت لپاره د الٰه العالمین د دنیا او د آخرت د ښېګڼه درسره وکړي. الله دې په ځواني کې برکت کړه. الله دې دغه ستایي او دا کوشش په هغه ځای کې په درد وخوره چې غیر له تا نه هلته بل څوک نه وي او ستا خپل عمل دغه د الله پاک درته د آخرت ذریعه وګرځوي او داسې ذریعه وګرځوي چې جنت فردوس د تګ لپاره الله پاک امین امین او د الله مزید توفیق درکړي چې تاسو د افغانستان د مظلوم ملت خدمتګار او خادم شي. ژوندی اوسې، دا زمونږ ویاړ هستئ، زمونږ د سر تاجونه هستئ، الٰه العالمین مه خرابوه. خورکۍ پس بارموزئ څه مو اخیستي دي روژې مبارک نشته؟ نه وروره نو دغه سابه او جواری او شلغم او کچالو مچالو چې شی پیدا کېږي همغه خورو. نو داسې وریجې مې په خدای که تر څو دیګي کې اچولي پېشلمه عصر ماښام دغه د خدای هیله ده. نو لږ لږ سابه جواری پیدا کېږي همغه خورو. خیر اوسې. دا واله خورکۍ دا د ناصري کورنۍ څخه مرستې سپارل کېږي. دا سره اوسئ. دا قدرمندو روانه مه چې کور په کور ما کورونه انتخاب کړي وو. دا را څه مشکل لري؟ پنځه میاشتې کې خاوند مې کور نه تښتېدلی په خدای ماشومان مې خیر و خیرات جمع کوي یا 100 روپۍ شي یا 10 واړه په واخلو یا وریجې په واخلو هلاکم کور کې ایسته تا 2 ورځې کېږي مجبورۍ نه اوس دغلته چېرته تللی خاوند دی؟ خاوند مې ورک نه مړی ژوندی اعصابو تکلیف لري ژوندی بیخي خپله بې وروره بې پلار یم نه مې ورور شته نه مې پلار شته نه مې مور شته بې کسه بې کوی یم ورور پلار څه نشته ده؟ نشته ولاکن موږ ورونه نه دي شوي خپله پلار مې مجاهد و شهید شو روسیان وخت موږ خپل اعتماد پاتې شوي وږی مې ټولول رومیان په دې رمضان ورسېدو خاوند د مکاغم د اعصابو تکلیف پیدا کړ د غریبۍ که مشرق ده که مغربه غریب درې کاله په جیب پرته وه فرض وم نه شو دا یو کال کېږي دغه وخت نه څه ده خورکۍ روژې له څه واخلئ څه ده مننه دی خیر. سلام علیکم. خورکۍ خاوند دې چېرته دی؟ شهید شوی دی کونډ دی؟ جوړ افغانستان کړي د کنډر کنډر وطن مو نور بدل په ګلستان کړي خدای جوړ افغانستان کړي. اندو دا ګوري چې دروازه نه لري. دروازه هم نه لري او دغه یو کوټنۍ ده یو اطاق کې اوسېږي. او دغه یو اطاق دی او خاوند یم چې دی تللی شه خورکۍ چادري د په سر ده. السلام علیکم. خاوند دې چېرته دی؟ خاوند مې وفات شوی دی. کونډی؟ هو کونډی. ګټې وټې څوک لري؟ نه دغه زوی مې ده دغه 10 کلن زوی مې ده. نور څوک نه لري؟ نه څوک. خیر. هر افغان د یوسف زیله دې بیان کړي خدای جوړ. خورکۍ برقه په سر که او بیا ریشه څه د برقه دې په سر دی ریشه خورکۍ راځه. السلام علیکم. خی جوړې خاوند چېرته دی؟ خاوند خو مې مړ دی. کونډی؟ ګټې وټې څوک لري؟ نه دی له الله پاک ته مې لا کړې ده. روژې له څه کړې؟ هېڅ هم نشته د خدای لاره د خدای لاره الله دې ورحم ټول افغانانو چې موږ ډېر کونډې لرو. دا وخت صحیح ده دعاګانې کوه مننه خور اوسې ریشه مورګۍ دا واخله صحیح ده مورګۍ خیر اوسې مننه ژوندی اوسې. خورکۍ برقه په سر که بیا ریشه راځه برقه په سر کوي خورکۍ. السلام علیکم. خاوند دې چېرته دی خورکۍ؟ هغه مړ دی. کونډی څنګه دی ژوندم؟ ژوندم ډېر خراب دی. شین چای څښلو نو ډوډۍ سره چې څه کوئ؟ شین چای سره ډوډۍ خوري. شین چای سره ډوډۍ خوري او روژه ماتې؟
روجه ماته هم د سي دغه کله کته کیو کله نه شین چی سره الله الله دا واهله خورکه صحیح شو السلام علیکم څنګه جوړې دا پړې 100 روپۍ دی خپل مایوبي دا مې ونه دی دا 100 روپۍ دی 10 روپۍ یو پاکټ راکا لس روپۍ دا واهله ډېرې پیسې دي ستا صحیح شو دوهګانې کوه جوړې تکړې څنګه خیریت تکړې څه مشکل لري مشکل خو دغه لرم دغه پښه مې نه کت کېږي دا پښه مې ماته ده او پښه مې ماته ده اوس توره سوې ده په دغه ځای کې توره سوې ده هډوکی مې تور ده یو مې زوی اوس په کور کې وړکی دی 7 کلو ده پلس سوی ده رانه پروت هغه مې کور کې هغه مې دلته تبه کې رانه خرابه سوی و بس د ما وس او توان نسته بس هغه مې بس پلس ده اوس پروته ما سره نه چا کومه کړی ده نه کوم خیره مو بنسټ راته راغلی ده بس دغه اول ځل داسې ته راته راغلی نو دغه د ما غږ پورته کوي که هر څه کېږي د ما غږ پورته کوي که د دوستان د ما غږ واوري او د ما مشکل رفع کړي نه د دې علاج کېږي د دې علاج کېږي په پاکستان کې علاج کېږي 9 لکه روپۍ کلدارې رانه غوښتې 9 لکه روپۍ کلدارې رانه غوښتلې د پښه مې په دغه ځای کې توره سوې ده کت کېږي مې نه د پښه مې داسې سیده ده نو کور کې مې یو زوی اوس د دې له لاسه فلج ده یو مې لور ولا چې په خدای سره ګوره سړی دروغ نه وایي قرضدارانو رانه وکړله اوس هېڅ څه نه لرم په دې من اخر مجبور سوم تاسې مې راوغوښتلی ما که دې خلکو ما سره څه همکاري وکړه ما توضیح وه لار کې مې کورنۍ ته څه نغدې پیسې ورکولې به دغه اکبري صاحب یاد کړلې راغلم انشاءالله ستا غږ به جګومه دغه یو 100 روپۍ پاتې وي انشاءالله بیا به راځم ستا خدمت ته صحیح ده که نه قربان الله تعالی دې اجرونه درکړي خوشحاله سي کامیابي دې غواړم تل تر کله خدمتو دغه یو څو کورنۍ سره مرسته مونږ ترسره کړله اجازه راکړي الله